او بعض نور روایتو کې راځي چې منحیا ليله الفطر و ليله الاضحى د واړو د لوی اختر شپې چې چا په وی خاطر کې عبادت وکړل او وی خدا ماننه چې میلو کې وګرځي عبادتونه وکړل لم يمت قلبه يوم تموت القلوب هغه چې زړه مړ کېږي د زړه باندې مړ کېږي ما مخکې ویل چې دا کنایه ده د کمال ایمان نه چې د دنیا نزي نو دې به ایمان سره زی. نو بله مسله نو د وخت مناسبه دا ده چې د عرفې روژه به ونیسو کم چې زنانه آواز اوري کم تاسو یې کم آواز چاته نه رسېږي کورونو کې ووایئ. او بله دا چې دغه درې شپې اگر که د واړه اختر شپه پنځلسی رانسه کال تېر شوي دي بیا به راشي روانې خو دا درې شپې لنډې را روانې دي چې د ترویې شپه ده او د یعنې دې میاشتې اتمه ده او د عرفې شپه ده او د اختر شپه ده چې دې کې کوشش د عبادت وشي. او که نور ډېر لټان یو او عبادت رانه نه کېږي نو چې دغه درې شپو کې خو د ماخوستن او د سهار جمع رانه قضا نه شي. جمع خو هېڅکله هم قضا کول نه دي پکار لکه د دوه جمع متعلق احادیثو کې راځي چې دا دوه جمع په منافق ډېرې درنې وي نور جمع منافق هم کولی شي خو دا دوه پې ډېرې درنې وي د ماخوستن او د سهار جمع نه شي کولی. نو خو احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د ماخوستن مونځ په جمع باندې وکړي او د سهار مونځ په جمع نه وي کړی نو دته دومره اجر ملاویږي لکه نیمه شپه چې په عبادت تېر کړي. چې د ماخوستن مونځ په جمع وکړه او د سهار مونځ په جمع باندې وکړه نو دته تمام شپې د قیام اجر ملاویږي. او سړی دی چې هغه ټوله شپه لګیا دی په تهجدو باندې خو ماخوستن او د سهار مونځ بې جمع شه او بل ځوان دی چې ښه خوبونه یې وکړل خو د ماخوستن او د سهار جمع یې کړې اجر د دې جمع والا پې زیات دی لکه چې هغه عمر په مستحبو کې تېر کړه او ده په سنتو کې تېر کړه. زر مستحبات چې راغونډ کړي دا د یو سنتو ځای نیسي. همدغه وجه چې مخکې حدیث کې بیان شول چې د عرفې د ورځې روژه دا د زرو روژو اجر ثواب لري. نه هغه روژې چې هغه سنت نه دي مستحبات دي هسې ته ځان نه شیخي کې او دغه روژه سنت ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم نیولې ده اوامر یې پېشته دي تشدیدات یې پېشته نو هغه زر مستحبات عمر اجر اله العالمین ته په یو سنتو باندې درکوي. نو دغه شپو کې اول خو قیام پکار دی که نور وس مو نه کېږي نو جمع د ماخوستن او سهار پکې مه قضا کوئ چې دا شپې عند الله د قیام په ځای باندې حساب کړی شي او د محبوب په زبان وجبت الجنه په دې بشارت کې زموږ استاد اله العالمین نصیب پیدا کړي.